او په خیرونه راځه ما سره روزه مات راځي راځئ یاره تو یک یوې ته روزه دی موږ روزه نه ده او شفي ولاده چېرته په منډه روان یې دا وار دې په چا وکړو وار دې په چا وکړو هلکه انډیوال مې سترګې ولې بدلوئ زما روزه ولې نه دا وار دې په چا وکړو ولې زمونږ هم روژه ده موږ ته روژه خواره ښکارو ستا روژه سر ته ختلې مړه ما روزه سر ته ختلې مړه وروره ته لږ په قلاره شه ما خو ورته د روژه ماتي دپاره ست کوو چې ما سره به لاړ شي ودرېږه په تا څه شی شوي دي بد دې کړي دي چې ته ما وای 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 زما روزه سر ته ختلې ده یا وروره لږ په قلاره شه روژه د برکتونو میاشت ده د عبادتونو میاشت ده په تندي کې د 12 بچي دي دا ثواب څه شي شو دا خو ثواب تا ته نه دغه کېږي خدای ته وګوره مړه لږ صحیح شه روژه خو د ټولې دنیا روژه ده عبادت وکړه مونځ اودس وکړه ښه اخلاق استعمال کړه السلام علیکم استاد وعلیکم استاد دا مخکې کلي پورې ځمه 100 روپۍ به رانه واخلي لاړ بس ګڼه 400 څو 400 نو دې ښه چې ته خو زه هغه ورځ په 100 روپۍ منې ځمه استاده روزه ده که د روزه دې روزې ته وګوره تا 100 روپو ته وګوره نو روزه خو لا دې رحمتو دې برکتو میاشت ده که نه په دې کې خو لا باید خلکو سره لږ ارزاني وکړي لږ کومک وکړي په دې کې تاسو نور هم نرخونه پورته وخیزوئ هغه ارزانه کېدل نه خو هم درنه توبه ده تاسو نور هم ورپسې اسمان ته وخیزوئ دا ولا ظلم ده داسې مه کوئ که نه دا خو ولا ښه کار زه داسې چلټي دماغ مې مه خراب په روزه ده والے لوګان والے پیاز والے دانه والے ګلپي والے بانجان والے په منډه تاسه تاسه والے راشو وعلیکم سلام په خیر علي ماما دغه پیاز کیلو په څو دي وراره په 1.5 روپۍ ډېر ښایسته پیاز دي نو دا خو 3 ورځې مخکې ما په اتیا روپۍ وړي ولې دومره ظلم کوې وسړی 3 ورځې مخکې روژه وه اوس خو روژه ده که نه نو روزه کې خو لا خلک رحمتونو میاشت له ګزاره کوي تاسې دا یو په 2 بجې سامان خرڅوئ سالکه روژه ده ګوره اعصاب مې کار کوي په دې سیري ولمه دا مغزه دې در باندې باد کوم ځه تاسې ظالمان یو خو په دې لاره کې ولاړې داسې لاره بس ښه کوسته ښاروالۍ والا دې ځان نه جوړ کړی ځه لاره کې ولاړې خلکو ته تکلیف ورکوئ هله الوګان والے پیاز والے رومیان والے شابه تازه تازه وراته واه ابا د سړي ته وګوره دومره ډېر شیان ورته راځي تا ویل باندې ډېر شیان راوړم روزاتې اوس خو روزات لکه تا خو رانه ما خفه کېږه زوی درته رابې وړه یو خو ګراني د کش کې روپۍ را سره وایي چې درته راوړې مې وای سلام علیکم څنګه ښې جوړ چېرته بازار ته راغلی او ولا وره بازار ته تللی وم لږ روژه ماتي دپاره مې سودا مودا واغسته ته چې شېږې په دې ناوختې باندې تا خو سودا یو ور ویوړه که نه ولا هغه د ما ویل یم نو په کار خو موږ یو ګاونډي ته پوه شوې نو ومې لیدل ولا روزه ماتې ته هېڅ شه مو سره نه ول پوه شوې نو دغه لپاره ګاونډي لپاره ځمه بازار ته سامانو ته راواخلم که نه د روزې رحمتو میاشت ته باید په څنګه چې ځان ته سامان راوړي باید داسې په ګاونډي باندې هم نظر وکړي که نه لږ یې وګورې چې څنګه روزه ماتې د څه شي خوري څه شي نه خوري په ناره یې تېروي په مړه یې تېروي که نه نو باید نو خپل ګاونډي سره لږ مرسته وکړي په کار داسې دی چې خپل ګاونډي سره موږ تاسو مرسته وکړو او الله تعالی دې بس موږ سره مرسته وکړي د رحمتونو میاشت الله به یو په 2 باندې اجر ورکړي که نه او بل ته چې اوس دلته په هغه کې راته روان وم پوه شو یو هلک دومره غوسه و چې سم جنګونه یې کول باید دا روزه کې که نه دا جنګونه ونه کړي که نه پوه شوې مونږ یو هغه ته پوه شوې زونډای پېژنې زونډای پېژنم هو پېژنم ګیزه پورې ویښي ګیز ویده شي ماسپښین مونځ قضا کړي او په مازدیګر ته راجګ شي ټنډې تروشه نیولې ما روزه نیولې ده پوه شوې ما روزه نیولې ده نو ثواب یې چې شي یو خولو بندول خو نه دي که نه چې تا خولو بنده کړي چې خورمه نور دې روزه نیولې ده نو داسې خو مونځ هم فرض ده روزه هم فرض ده که نه باید د عبادتو میاشت ده که نه لږ عبادت یې کې وکړو غریبانو سره مرستې وکړو او جنګونه منګونه باید کې ونه کړو پوه شوې دا خو ډېره بختوره میاشت ده په دې کې خو دا نسواران ډېر نیغ کېږي نسواران نه دي هو دا لږ نیغ کېږي که نه دي ته نه کول په کار که نه باید جنګونه منګونه او لږ داسې دا خو ښه د رحمتونو میاشت ښه په خوشحالۍ سره یې سره تېره کړو که څنګه ښه خبر مې وکړه که مې نه کړه زه خو هر وخت کوم ښې خبرې که نه لاړې خدای په امان